Assalamu alaikum. Class number 3 دی. په class number 3 کې موږ زده کوو preposition. چې preposition څه ته وایي. What is preposition؟ د دې لومړی موږ انګلیش کې definition کوو او بیا یې پښتو کې تاسو ته ترجمه کوو. preposition ته په اردو کې وایي حروف جار. په انګلیش کې definition داسې دی a word. A preposition is word which is used before a noun or pronoun to show place, position, times. preposition ترجمه یې داسې ده د دې definition چې preposition هغه الفاظ دي چې هغه د نون یا د پروناون نه مخکې استعمالیږي او موږ ته د دې object په باره کې د دې څیز په باره کې لوکیشن راکوي. موږ ته د څیز باره کې د پلیس د پوزیشن او د ټایم موږ ته ښایي چې دا په دې ټایم کې کېږي دا به د دې دا پوزیشن دی او د دا پلیس دی. نو preposition هغه الفاظ دي دا هغه الفاظ دي چې موږ ته د یو څیز د پوزیشن باره کې معلومات راکوي. دا څه دي preposition دي. لکه فار ایگزامپل in مطلب دی دننه، out مطلب دی بهر بار، near مطلب دی نږدې، د پار مطلب دی لرې، د behind مطلب دی شاته، under مطلب دی لاندې، in front of مطلب دی مخامخ. څه شو د from مطلب دی نه، لکه مطلب پرون نه، بل پرون نه، د سبا نه، دا اوس from معنی شوه. ګوره اگزامپل راشي where are you، وایي ته کوم ځای کې، where are you. I am in the room، زه په کمره کې یم. دغه دا in word چې کوم دی د in څه شو د هغه چې ورته ما وکړو دا ما سره preposition دی. د دې زما لوکیشن وښودو چې زه یم خو په کوم ځای کې یم، زه په کمره کې یم. I am in the room، زه په کمره کې یم. دا in چې کوم دی دا پکې ما سره preposition دی. دویم اگزامپل ګوره where are you، ما جواب ورکړو چې I am standing behind the car، زه ولاړ یم خو د کار نه شاته، behind پیچې، زه ولاړ یم خو د کار نه شاته، د موټر نه شاته زه ولاړ یم. نو د behind word چې کوم دی زما پوزیشن وښودو. دا چا چې ما تپوس کړی ما چا کوېسچن کړی و نو د behind کې ورته زما لوکیشن ورکړو چې دا کس ولاړ دی خو د ګاډي نه شاته ولاړ دی. ګوره I am outside in the room، زه کمرې نه بهر یم. څه شو دلته زما دا لوکیشن چا ورکړو. دا ویر آر یو چې ما چا کوېسچن کړی و دلته چا وویل چې دا کس په دې کې دی نو د outside ورته وویل. I am near in the room، زه کمرې سره نږدې یم. اوس ورته near انفارمیشن ورکړو چې نږدې دی، near ورته زما لوکیشن ورکړو. I am far from the room، زه کمرې نه لرې یم. څه شو ګوره preposition is a word دا تاسو وپېژنئ which is used before a noun or pronoun to show place. موږ وویل که نه دا موږ ته place ښایي. تاسو ته مو وویل چې in the room په کمره کې دی ورته زما place ښودو. څه شو behind the car د موټر نه شاته دی ورته زما لوکیشن وښودو. near in the room کمرې ته نږدې. څه شو دا ورته زما لوکیشن ورکوم. in دننه، on بهر، under لاندې، behind پیچې، in front of مخامخ. اوس دوه ټایپ اف preposition دي موږ سره. preposition موږ سره مزید دوه حصو کې تقسیم شوی دی. یو ته وایي one word preposition او بل ته وایي complex preposition. نومونه یې ډېر زیات سخت دي خو لیکن دا ډېر زیات اسان دي او ډېر زیات په اسانه تاسو ته په دې باندې پوه کوم. ګوره one word preposition هغه preposition دي چې هغه جوړ شوي دي د یو الفاظ نه چې د یو الفاظ نه جوړي هغې ته موږ one word preposition وایو. فار ایگزامپل in یو ورډ دی او په تاسو وایي چې دې کې in دا دوه ورډ دي نه دا لیټرز دي. in دا لیټرز دي خو دا یو لفظ دی. in یو لفظ دی. on دا هم یو لفظ دی. at دا هم یو لفظ دی او par دا هم یو لفظ دی. دا one word preposition. بل څه دی complex preposition. اوس complex preposition څه وایي. complex هغه preposition دی چې هغه جوړ وي د دوه یا د دوه نه زیات لفظونو نه جوړ وي. څه دي د many word نه جوړ دي. ډېر preposition which are made from many words چې ډېر الفاظونه جوړي. لکه across from مطلب دی پورې غاړه. صحیح شو لکه تاسو کولی کې ته کم ځای کې وي زه خو د سیند نه پورې غاړه وم. صحیح شو دې ته across from دلته تېرې دي across from دې ستا لوکیشن ورکو. in front of
زه آیا تاسو څوک وایي ته په کوم ځای کې ولاړ یې؟ زه د جومات ته مخامخ ولاړ یم. I am standing in front of mosque مسجد. زه جومات ته مخامخ ولاړ یم. اوس راشئ تاسو د یو ډایګرام په ذریعه پوه کوم. صحیح شو؟ یو ډایګرام په ذریعه دا ما سره یو ګوره اوس ما سره یو کلاس دی. صحیح شو؟ په سکول کې ما سره یو کلاس دی او په هغې کې یو سټوډنټ دی چې د هغه نوم دی عثمان. صحیح شو؟ عثمان نوم دی. نو اوس دا عثمان په الحال چې کوم دی دا ولاړ دی کلاس ته مخامخ. صحیح شو؟ کلاس ته مخامخ دی. نو زه ورته وایم د عثمان اسټینډینګ ان فرنٹ آف د کلاس. عثمان ولاړ دی کلاس ته مخامخ. فرنٹ آف پکې ما څه شو؟ دا پکې ما سره پریپوزیشن شو. عثمان لاړی کلاس ته. اوس عثمان لاړی کلاس ته. اوس دا ان دی کلاس شو. اوس دې کې دا ان ورډ چې کوم دی دې ما سره پریپوزیشن وښودو. د ان ورډ چې کوم دی دا ان چې کوم لفظ دی دا پریپوزیشن دی. دا ما ته د عثمان لوکیشن وښودو چې عثمان دی خو کلاس کې دننه. وختي ما ته ویل چې کلاس ته مخامخ دی. فرنٹ اپ چې کله نو ما ته ویل چې کلاس ته مخامخ دی. اوس کلاس کې دننه دی. اوس د کلاس نه شاته شو. صحیح شو؟ نو اوس بیهایند شو. عثمان دی خو بیهایند د کلاس دی. عثمان اوس ولاړ دی خو د کلاس نه شاته ولاړ دی. صحیح شو؟ بل اگزامپل تاسو له در کوم. فرض که ما سره یو ګلاس دی ګلاس او هغې طرفه کې یو چمچ پرته ده. صحیح شو؟ چمچ. نو دا چمچ ما په دې ګلاس کې دننه کېښوده. دا اوس ان دی ګلاس شوه. دا چمچ اوس په ګلاس کې دننه شوه. خو چې کله دا چمچ ما راویستله او بار مې کېښوده د ګلاس ته مخامخ مې کېښودله نو اوس دا چمچ کم دا ان فرنٹ آف دی ګلاس ده. اوس دا چمچه ګلاس ته مخامخ شوه. بیا مې چل وکړو چې دا ګلاس مې اوچت کړو او دا چمچه مې د ګلاس نه لاندې کېښودله. نو اوس دا ما سره څه شوه؟ انډر دی ګلاس شوه. دا چمچه ما سره شوه خو د ګلاس نه لاندې شوه. بیا مې دا چمچه د دې ګلاس نه وروسته کړه. نو دا ګلاس نه چې مې کله وروسته کړه دا ما سره اوس بیهایند شو. دا شي ما سره دی دا چمچه ما سره پرته ده خو دا ما سره د ګلاس نه وروسته پرته ده. دا و پریپوزیشن. اوس تاسو یو څو اگزامپل در کوم په سنټنسز کې. سنټنس کې تاسو هم چې دې کې پریپوزیشن کم دي. فار ایگزامپل ما سره یو سنټنس دی The cat was sleeping on the table. پیشو اوده ده خو په کوم ځای کې اوده ده؟ The cat was sleeping. صحیح شو؟ on the table. اوس تاسو وګورئ په دې جمله کې دا آل ورډ چې کوم دی دا آن دا ما سره څه دي؟ دا ما سره پریپوزیشن دی. ګوره هی لیوز هغه اوسیږي په کوم ځای کې اوسیږي؟ ان لندن. هغه په لندن کې اوسیږي. دا لندن کې اوسېدل هغه په لندن کې په لندن کې اوسیږي. د ان ماتره د هغه هی لیوز ان لندن. د ان ماتره د هی لوکیشن راکو چې د دې پوزیشن چې کوم دی دا په لندن کې دننه دی. هغه اوسیږي خو په لندن کې. اگزامپل ما سره بل دی سټوډنټ سټډي ان لایبرري. طالب علمان چې کوم دي هغه مطالعه کوي په لایبرري کې دننه. او دلته ما چا د سټوډنټ لوکیشن ما چا راکړو کې ما ته ان دا ان چې کوم ورډ دی دا ما سره پریپوزیشن دی. دې کې دا ان ما سره پریپوزیشن دی. دې ما ته ویل د ان ورډ ما ته ویل چې دا سټوډنټ سټډي کوي خو په کوم ځای کې؟ په لایبرري کې دننه. There are some books on the table. دلته څه کتابونه ټیبل لپاسه دي آن. ګو دلته اوس د دې بوکونو انفارمیشن چې کوم دی د لوکیشن د دې پلیس د دې پوزیشن د دې باره کې ما ته آن ورډ ویل چې د کتابونو دي خو په ټیبل د پاسه. She went to the market. هغه مارکیټ ته تللی هغه مارکیټ ته تللی وه. She went to the market. هغه مارکیټ ته تللی وه. اوس وګوره دلته د مارکیټ ته د ټو ماله انفارمیشن راکړل چې هغه تللی وه خو کوم خوا؟ مارکیټ ته. He jumped into the river. هغه چلانګ وهلی و په river. into معنی ده مې. هغه چلانګ وهلی و په دریاب کې. هغه چلانګ وهلی و په دریاب کې. اوس د into ماله انفارمیشن راکړل چې هغه چلانګ وهلی په دریاب کې.
دا ما سره پریپوزیشن شول. لاست اگزامپل دی ګوره زه وایم I am going to school. زه روان یم سکول ته. اوس دلته دا سکول ته د ټو زما دغه ښودو زما پلیس ښودو زما پوزیشن یې ښودو چې زه روان یم سکول ته. د ویډیو ختمېدو وال دا اوس موږ په دې ټولو باندې ریویژن کوو. تاسو ته ټول وایو تاسو پېژنئ چې پریپوزیشن هغه الفاظ دي چې هغه موږ ته د آبجیکټ پوزیشن ښایي د هغه آبجیکټ موږ سره حالت ښایي چې دا په کوم حالت کې دا په کوم ځای کې دی. دا پریپوزیشن دي. ټو ټایپس اف پریپوزیشن دي. یو ته وایي ون ورډ پریپوزیشن بل ته وایي کمپلیکس پریپوزیشن. ون ورډ پریپوزیشن هغه پریپوزیشن دي چې هغه د یو لفظ نه جوړي. کمپلیکس پریپوزیشن هغه پریپوزیشن دي چې هغه د مینی ورډ نه جوړي، د یو دوو یا دوو نه زیات د دوو یا دوو نه زیات ورډ نه جوړي. هغه ما سره څه دي؟ هغه سره کمپلیکس پریپوزیشن دي. پریپوزیشن هغه الفاظ دي چې هغه موږ ته د یو څیز د پوزیشن باره کې معلومات راکوي. لاست اگزامپل دی. په دې اگزامپل کې تاسو دا وایم فرض کا ما سره یو اگزامپل دی چې I am standing in front of the car. زه موټر ته مخامخ ولاړ یم. د فرنٹ اپ زما پوزیشن ښودو. نو دا فرنٹ اپ پاس څه شو؟ دا ما سره پریپوزیشن شو. مزید یو څو اگزامپل نور دلته په پښتو کې در کوم دغه چې اگزامپل باندې به تاسو ډېر زیات ښه پوه شوي یې. په نورو باندې او اگزامپل سړی ډېر په زیات په اسانه پوهېږي. ګوره وایي زه سکول ته روان یم. دا سکول ته دا ما سره دا تا چې کوم ټو دا ما سره چې دا ما سره پریپوزیشن دی. کتابونه په بیگ کې دننه پراته دي. اوس دا دننه کتابونه دننه چې کوم دي دا دا ان څه دي؟ ان دی بیگز. دا ما دا ان چې کوم ورډ دی دا ما سره پریپوزیشن دی. زما خو امید ده چې تاسو پریپوزیشن باندې ډېر زیات ښه پوه شوي یې. خو بیا کوم څه کوشچن یې ما نه بالکل تاسو تپوس کولی شئ. په ډسکرپشن کې زما بالکل واتساپ نمبر موجود دی. زه به انشاءالله پوره کوشش کوم ستاسو سره مسلې حل کولو. خو که بیا کوم چې تاسو په دې ویډیو نه پوه شوي نو دا ویډیو تاسو دوباره هم کتلی شئ. او مهرباني وکئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. او دا موږ چې څونه هر څه په دې ویډیو کې وښودل دا ځان سره په نیټ انګلیش لینګویج تاسو ما ویلي په تېرو ویډیو کې تاسو به دې لپاره خپله کاپي ولئ. په هغې کې به دا تاسو ولیکئ او دا به ځان سره 2 ځله په زوره ووایئ. والسلام.